د مزار شریف ښار په همدرد ښارګوټي کې د جودو پهلوانۍ یو مرکز پرانیستل شو. د بلخ ولایت د ولسوالیو د ورزشي چارو مدیر وایي چې د دغه ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست تل هڅه کړې څو د ورزش د پرمختګ لپاره غوره فرصتونه رامنځته کړي. نوموړي د یاد ورزشي کلب پرانیستل د ځوانانو لپاره یو مثبت او ګټور ګام وباله. شما قسمی که در جریان هستین ریاست تربیت بدنی همیشه وقت همکار و همگام با ورزشکارا و کسانی که در راستای فدراسیون ها هستند خدمت میکنن، با رؤسای فدراسیون، اعضای فدراسیون همیشه وقت همکار بودن و همیشه وقت اونا را خواستن که حمایت بکنن. مخصوصا جناب رئیس تربیت بدنی ولایت بلخ همیشه وقت شعار همکاری و همیاری با این ورزشکارا و فدراسیون ها انشالله که می باشه. د جودو د ملي فدراسیون مرستیال وایي چې د همدرد ښارګوټي د ځوانانو د غوښتنې پر اساس دوی له دې ورزشي مرکز څخه ملاتړ کوي تر څو دا اقدام د ورزشي پروګرامونو د پیاوړتیا او د ځوانانو د وړتیاو د ودې لامل وګرځي. ایجاد کلاب به خاطر پیشرفت ورزش و فدراسیون جودوی ولایت بلخ می باشه. ما انشالله به اینجا 2 تایم تمرینی داریم. روزای تاق 1 تایم، روزای جفت در دیگه تایم میگیریم که هر دوش جمعاً هفته 6 روز تایم تمرینی ماست. به خاطر رشد ورزش ما میکوشیم انشالله، همیشه کوشش کردیم، باز هم کوشش میکنیم. این کلاب اول ما نیست که ما افتتاح کردیم، ما در ولسوالی‌های دوردست هم ما کلاب‌های افتتاح کردگی داریم که ریاست تربیت بدنی همیشه با ما همکار بودن، همیشه با ما راهنما بودن. په همدې حال کې یو شمېر ځوانانو او دغه ورزش مینوالو د دې مرکز پرانیستل د جودو ورزشي رشتې د پیاوړتیا لپاره ارزښتناکه وبلل. ایجاد کلب به خاطر روحیه جوانان را سالم نگاه کردن یک فایدهش است و فایده های بیشتری داره. اگر کلب نباشه انسان ها یا همین جوانایی که فعلا هستن اینها به گوناگون امراض ها مبتلا میشن. جوان ها به خاطر صحت یک فایده داره و دیگرش که الله و رسولش گفتگی است که انسان قوی بهتر از انسان ضعیف است. جوانا در حساب دخانیات و بر مواد مخدر و ازیا که رجوع کردن که در کلب باشن در این مصروفیت هم سالم میمونن، هم رشدشان خوب میشه، هم سرگرمی میشه، هم چیز ایشان بهتر و خوبتر میشه از دیگر راههایی که غیر از چیز باشه بروان از بهتر و خوبتر است. دیگه ایجاد همچون کلب‌ها با جوانان خیلی تاثیرگذار است و دیگه ای که مردم را از مواد مخدر دور میسازه. دیگه بازم ایجادش منفعت خود داره. د یادونې وړ ده چې د جودو ملي فدراسیون همداراز په دې دادي ولسوالۍ کې هم د جودو یو ورزشي مرکز پرانیستی او ګټې اخیستنې ته سپارلی دی چې لسګونه ځوانان به پکې په ورزشي لوبو بوخت وي. همدارنګه د مراسمو په پای کې یو شمېر ورزشي مسؤلینو ته د ورزشکارانو له لورې ځینې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.